سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. نوی ولاګ ته په خیر راغلی. زه یم کامران افغان او ستاسو په خدمت کې راغلی یم د کابل شاوروس بند ته. ملګري هم راسره دي، عبدالغني ورور ده. سړی مه شې وروره. سلام مسی کیف خیر الحمدلله، خوشحاله اوسې. نو داسې چل به وکړو، د نورو ملګرو سره به هم جوړ په خیري وکړو، بیا به زه تاسو ته نورې خبرې لرم. شمشاد وروره په خیر راغلی، طبیعت دې ښه ده؟ په خیر یې؟ دا هم بیا زموږ اشپز. سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نن بیا راغلي یو کامران خان سره، نو هیله ده چې ټول دوستان خوند واخلي له منظرې څخه او له چکر څخه انشاءالله انشاءالله. او دغه دا ظریف ورور، سلامونه نیکې هیلې ټولو ته. علیکم سلام. نو ملګرو چل ده، مونږ اوس راورسېدلو. نو څنګه چې معلومیږي د دیګ تیاری کوو، چې کله دیګ پوخ سي نو زه به تر هغو تاسو ته د دې بند نورې ښایسته منظرې وښیم، نو له موږ سره پاتې شئ. Hello, good morning. خرڅه یې وکړه، وایي ښه کسین ته یې واچوه نیولي. وایي نه څرنګه و؟ هغه کې ما چوله ده. وایي چا چې په چا روش وخوړ هغه څه شي بیا. اوی هی کیمرامینه، تاسو غلا تکړه وئ، زر راورسېدلی. غني هم تکړه و، دا هم زر راورسېد. نو ټول ملګري دلته راوختلو، ډېر ښایسته معلومېږي اوس دې نه. دا کوم چې تاسو ګورئ د شاوروس بند په نوم باندې مشهوره ده او بسرا تېر څه ډېر ښایسته بند ده او ډېر ښایسته ویو وي د دې نه. ظریف خانه بله صاحب، څرنګه یې؟ سلام مسی. چکر مې د خوند واخیستې که نه؟ ډېر زیات خوند یې وکړ او ډېر ښایسته ځای و او یو یادګار پاتې شو او خدای وکړي چې بلکل نورو دوستانو هم خوند اخیستی. بس خوند مو ترې اخیستی وي، دا غټه خبره ده. انشاءالله ډېر ښایسته. غني خان خیر کامران بیا هم ستړی مه شې. په خیر یې؟ ستړی مسی، په خیر یې؟ مننه. چکر نه د خوند واخیستې که نه؟ بیخي ډېر بیخي ډېر. نن ډېره ښه ورځ وه د موږ لپاره دا جمعه، ځکه په دې جمعه نو شکردرې ولسوالۍ ته د کابل راغلي وو. بلکل زیات خلک راغلي وو، ډېر رئیس سره موږ هم وغږېدو او ټول له چکره خوند اخلي. ښه موسم ده، ښه هوا ده، ښایسته ځای هم ده. که کیمرامین داسې هم که لیدونکو ته وښایې نو ډېره شنه ساحه ده او اوبه یې هم ډېرې خوندورې دي. نو سمسحت خوند یې درکړی وي چکر. نو شمشاد وروره، زه تا سره مې یو څو خبرې ولرو. سلام علیکم. بیا هم ستړی مه شې. په خیر یې؟ طبیعت دې ښه ده؟ څنګه د چکر نه دې خوند واخیستې که نه؟ والا ډېر. څه ویل لرې د شکردرې ولسوالۍ په باره کې؟ والا دغه وینا لرم هر وخت راشئ، ښه چکر، ښه وګرځېږئ، ښه ښایسته ساحه ده. ښایسته ساحه ده ډېره. او بلکل نو ډېر ښایسته ځای او ډېر خوند مو نه واخیسته. اوس صحیح، بس خوند مو ترې اخیستی وي، دا زموږ لپاره هر څه ده. نو ملګرو داسې چله چې مونږ همیش باید دا کوشش وکړو، افغانستان ویښتانۍ طبیعي ښکلاوې لري. نو تاسو خپله کتلی شئ، دا نه کوم دروغ دی بلکې حقیقت ده. دا نه یوازې دا ځای نه، په کابل کې نورو ولایتونو کې طبیعي ښکلا واقعیت پکې ډېره زیاته ده. نو دا باید موږ په میډیا باندې راولو او نړیوالو ته یې وښیو چې افغانستان هم ښکلی ځای دی، راسئ د سیاحت لپاره راسئ او خوند ترې واخلئ. نو کیمرامین پاتې ده، دا به تاسو سره بل پارټ کې د خبرې شریکې کړم. نو ملګرو څنګه مې تاسو سره وعده کړې وه، کیمرامین هم پاتې و. نو زموږ ملګري په دې ولاګ کې راسره شریک شول. شمسور خان زموږ اشپز هم و، نو ډېر ښایسته دیګ راته کړی و، واقعیت ښایسته روش یې پکړی. شمسور خان څنګه چکر نه دې خوند واخیستې که نه؟ واقعا کامران خان ډېر مننه، ډېره مننه چې تا موږ ته وخت راکړه او د دوستانو نظرونه دې واخیستل د دې په اړه چې راغلي دوی چکر ته او دا وخت یې څنګه تېر شو په چکر کې او له ډېرو وطندارانو سره هم وغږېدلې، نو دا هم ډېره ښه ده. نو بلکل طبعا ډېر خوند مو واخیسته، له دوستانو سره راتګ دا موږ ته یو ښه زمینه وه چې راغلو د خپل دا د ژوند ستړیا مو دلته په یو ورځ کې له منځه ویوړله او دا ذهني ارامتیا هم بېرته ترلاسه کړله او ریفریش شو
او زمونږ وینا هم ټول دوستانو وطندارانو ته هم همدا ده چې هر کله راشي د افغانستان چې د ډېر یو داسې ملک دی چې د اسیا زړه ملک دی او ډېرې ښایسته ساحې لري او واقعا چې طبیعي ښکلاګانې د ستایلو وړ دي نو باید دې نه خوند واخلو او راشو نندارې وکړو ځکه خپل وطن هم دی او ډېر کار هم شوی دی او باید کار هم ورته وکړو لا نور کار وکړو تر څو دغه ښکلاګانو ته لا ښکلا ورکړو نو ډېر خوند مو واخیسته او تا نه هم یو پوښتنه لرمه چې اشپزي څنګه وله اشپزي خونددار که خوند هم ترې نه واخیسته که نه تېر ځله موږ سره چې چکر تللی هلته هم اشپز یو بس هم دروغ به نه وایو ځکه خو رښتینی خوند یې وکړو دا طبیعي خبره ډېره ده زیاته مننه وقت بس لاس کې چې د تا خوند هم سره د لاس برکت خوند اخیستی او یارانو دوستانو خوند اخیستی همدغه انشاءالله اخیستی به ژوند دی ژوند نه باید خوند واخلو او په خوند سره خوشحاله تېر شېبې کړو سره تېرې کړو بالکل بالکل او خاطرات یې بس پاتې شي ډېره زیاته مننه مننه یار تا نه هم همیشه خوشحاله اوسئ له ټولو دوستانو سره خوشحاله اوسئ نو ملګرو د کوم راغلي مېلمنو ملګري و دو سره مو خبرې وکړلې نو مونږ به خبرې ډېرې نه کوو او کوشش به دا ډېر وکړو چې تاسو دا ساحې ښایسته وکړو نو تاسو له مونږ سره پاتې شئ او د شکردرې ولسوالۍ د شاه واروس بند د ښکلې نندارې را سره وګورئ اته ټیک ټاک ته کا شوار کړ یو دا راکسم نو ملګرو داسې چل داسې ډوډۍ مو نوش جان کړله او اوس به داسې چل وکړو چې ډېر زیات وطنوال راغلي دي د کیمرامین به تاسو ته ویډیو کې وښیي وطنوال په ډېره کچه راغلي دي او داسې چل د دوی سره به هم یو څو خبرې اترې کوو نو دلته هم یو څو ورونه ناست دي راځئ دوی سره به غږېږو دوی نه به هم زړه احوال واخلو نو السلام علیکم صاحب ستړی مه شئ ښه په خیر یې طبیعت مو ښه ده ښه خوښ انشاءالله که نوم دې راته واخلئ نوم دې څه نوم مې حاجي اسحاق دی او د کونړ یم فعلا په پلوچرخي کې زندگی کو په 12مه ناحیه کې څنګه د چکر نه دې خوند واخیسته که نه بس ګرمي ډېره زیاته وه او بس ورونه او دا ورېرونه دې یوې چکر راته راکړه بس دا مغول د پوره ډېر ښه منظره ده ښه ځای دی او نظر ښار ته د عوام لږ ښه ده دلته لږ ارامتیا ده سړي ذهني سکون پیدا کېږي نو ډېر ریلیکس وي نو بس ملګري راغلي بس ټول خلک خوشحاله دي دلته بالکل ستړي د زندګۍ دا ستوماني وي که نه به دلته وځي ښه خبر ده بل د دې اونۍ په پای کې چې راځي که نه نو ماغزه خامخا ټول ارامه کېږي بالکل نو دلته یو بل ورور مو هم ناست ده ورور ستړی مه شئ په خیر راغلی صحت ښه دی الحمدلله نوم دی زما نوم نسیم صافی نسیم صافی د کوم ځای اوسېدونکی دلته اوسېږو اوس امریکا نه راغلي خو دلته مسافر یې مسافر یم ډېره ښه او څنګه ده چکر نه دې خوند واخیسته که نه ولا ښه الحمدلله نن 5مه ورځ ده چې چکر یې وکړو ته بیخي چکر ته بېکاره یې پغمان و بل قرغې ته او بل کوم ځای ته لاړولو پنجشیر ته او دلته راغلو نو نورو ملتو ته هم تللی که نه ولا کاپیسا پروان باندې خو تېر شولو نورو ته دې اراده شته ولا ګرمي ده نو ګرمي والا سخته ګرمي ده ګرمي ده خو بل داسې چل دی بیا ته داسې ساحې دي که نه ساحو ته سره راسې غرنۍ سیمې وي که نه هو لکه دا او شنه ځایونه وي پکې دلته بیا نظر غوجې ته واښئ نو په لیدو دې خوشحاله سو وروره خیر اوسې مننه بس امید ده چې ښه چکر یې ولرې ولا ښه بېرته به هم ته ځې که نه دا بل کوم ځای ته تاریخ ته هم څه کله ډېر خلک ورغلي ول او بالکل ډېر زیات بیروبارو نو پنجشیر ته ته تللی د بامیانو خوا درې چکر کوئ ددې بازار هم ګرم ده دغه ته بند امیر ته بند امیر ته بند امیر ته چې لاړ صحیح ده او بل باید موږ دا کوشش وکړو د افغانستان د طبیعي ښکلاوې باید همیش خلکو ته په میډیا باندې ښکاره کړو ځکه دلته همیش جنګونه سوي دي او افغانستان نړۍ ته ښه نه ده پېژندل سوی بالکل او هلته چې زه ګورم د نوي یوټیوبران چې مخې ته راغلي که نه ټیک ټاک والا ښه ښه ویډیوګانې کوي بس موږ ماشومان یې ګورو موږ یې ګورو بالکل ښه خبره هغه وطن مینه پرې ماتوو چا خبره بس ډېره ښه ده بس موږ هم دا اقدام کړی ده او همیش دا کوشش کوو چې دا مسافرونو ته هم دا وطن ښکلاوې وښیو زیاتره مسافر دې ډېر کلونو کلونو هلته پراته دي که نه بالکل او بالکل والا او ډېر غواړي چې راشي دا مشهور چې کوم یوټیوبران دي لکه سن رایز والا او دا
یو بل دی افغان تخلص کوي که نه او دې ویډیوګانو ډېر خلک ګوري ډېر زیات خلک ګوري موږ هم ګورو بعض خلک ګان ویډیوګانو ته منتظر وي چې اوس نوې ویډیو کله راځي نو خاص کر د سنرایز والا ویډیوګانې زه خپله ډېرې بس دا وطنۍ مینه ده ګورم بس الله دې یار افغان په زړه کې نور هم زیاته کړي امین او امین موږ ته دې الله تعالی پاک نور هم طاقت راکړي چې نور هم بالکل وطن ته خدمت وکړو نو مننه خوشحاله درته اوسې خیر مننه چې وخت یې راکړې کور ودان بس خوشحاله اوسې ښه وخت ولرئ موږ به تاسو د دې بند نورې ویډیوګانې هم وښیو تاسو د هغې څخه خوند واخلئ او نور موږ ته اجازت راکړئ د الله حافظ ښه وخت ولرئ نن می واخله سبا راکړه لیونتوب پناه راکړه لیونتوب پناه راکړه نن می واخله سبا راکړه لیونتوب پناه راکړه لیونتوب پناه راکړه څومره لرې رانه لاړې دا د کومه سزا راکړه دا د کومه سزا راکړه خوبونه تش دي له اذان اوس ډاډه راځي د وخت اذان د وخت په غېږ کې شیطان اوس ډاډه راځي